په زرهاوو اټکونه وکوئ، په زرهاوو بریدونه وکوئ، زه به هېڅکله ارامه کښېنم نه. ګلالۍ کریمي چې له دې مخکې د افغانستان په شمشاد تلویزیون کې خپرونې کولې، اوس یې تازه یوه مرکه راغلې ده چې په هغې کې یې ډېرې داسې خبرې کړي دي چې تاسو به یې هم په اورېدو باندې ډېر مایوس او خفه شئ. کله چې دا په افغانستان کې وه، په دودیز اسلامي لباس کې به په تلویزیون کې کار کوو، خو اوس چې اروپا ته تللې ده، د هغې ژوند په بشپړ ډول بدل شوی دی. هغه وایي زه په افغانستان کې خوشحاله نه وم، ځکه هلته ماته بشپړه ازادي نه وه او په کابل کې راته ژوند له دوزخه کم نه و. ګلالۍ کریمي وایي چې کله مې په اروپا کې خپل لباس بدل کړ، نو ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو نیوکې پیل کړې. ځینو خلکو راته پیغامونه واستول او ځینو حتی مخامخ راته وویل چې دا لباس زموږ د کلتور خلاف دی، دا د افغان یا پښتون دود نه دی. خو ګلالۍ کریمي ویل چې له ما هیچا هم ونه پوښتل چې زه اخر څه غواړم او د څه لپاره مبارزه کومه. د هغې په وینا دا یوازې د لباس خبره نه ده، بلکې د هغې د شخصي ازادي او انتخاب حق دی. هغه وایي دا هغه ازادي ده چې ما د ماشومتوب راهیسې ورته مبارزه کړې ده او بالاخره مې دلته د اروپا په فرانسې هیواد کې ترلاسه کړه. خو دا موضوع یوازې یو اړخ نه لري. په افغانستان کې ټولنه یو اسلامي او دودیز جوړښت لري، چیرته چې کلتوري او مذهبي ارزښتونه ډیر مهم ګڼل کیږي. هغه وایي چې ځینې خلک باور لري چې دا ډول بدلونونه د ټولنې له اصولو سره ټکر لري، خو بل لوري ته ځینې بیا وایي چې هر انسان باید د خپل ژوند د انتخاب حق ولري. قدرمن دوستانو، ګلالۍ کریمي چې د افغانستان د شمشاد تلویزیون د لارې یې ګڼ شمېر خپرونې کړي دي او کله چې دا په افغانستان کې وه نو ښه په دودیز او اسلامي لباس کې وګرځېده، خو کله چې دا اروپا ته ولاړه نو هلته یې هر څه بدل کړل. د غرب لباس یې واغوستل او د هغوی کلتور یې خپل کړ. د ګلالۍ کریمي نه بغیر نور افغانان هم اروپا او امریکا ته ولاړل. همیشه یې خپل دود، کلتور او اسلام ساتلی دی. قدرمن دوستانو، آیا ازادي باید د ټولنې او اسلام له اصولو سره محدوده وي او که هر انسان باید د خپل ژوند پوره واک ولري؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.